سلامونه او نیکې هیلې دوستانو خدای دې وکړي چې روغ او جوړ به یاست. زه حنان یم، دا هم ژوندون د میلې خپرونه. دوستانو دا چې په دغه خپرونه کې موږ د کندهار میله ځایو پورې ځو. دا اونۍ هم د ارغنداو سیمې ته راغلی یم. دا سیمه د بابا صاحب د تکیې په نامه باندې یادېږي. دلته غواړم چې د ځوانانو سره همدارنګه د سپین ږیرو سره خبرې اترې وکړم او د دوی جالبې خاطرې د خپل ځان سره ولرو. تاسې راسره مل پاته سئ. بیا هم په خیر راسئ دوستانو. دا چې د بابا صاحب تکیه ته راغلی یم د میلې خپرونه ده. دلته حاجي صاحب دا چینی دی که کباب دی؟ دا اینه ده. اینه ده؟ د پسه اینه ده. ډېر ښه. حاجي صاحب نوم دی؟ نوم یې عبدالرازق. عبدالرازق. حاجي صاحب محترمه، دا راته د څونه وخت څخه دغه کسب کوې؟ دا کسب مې نو تقریبا د 20 کالو څخه دا کسب دی. ډېر ښه. په کومو ځایونو کې هغه اول چې دې زده کړې چیرې دې زده کړې؟ اول چې مې زده کړې په هرات ورځه کې مې زده کړې. استاد مې حاجي غلام محی اکا فقیر خدای پاک دې غیر کې رحمت وګرځي، هغه مې استاد و او د خیر په ساعت سره بارنو دغه زموږ کسب و. نو بلا دغه تکیه چې تېر طالبان رژیم راغلی دی، زه دلته ناست یم. ناست یم د جمهوریت پورې و بیا در د اوسه پورې ناست یم. ډېر ښه. حاجي صاحب میلهوال څنګه دی؟ راځي؟ میلهوال ماشاءالله و راځي، خو مفلسیاوي دي. راځي خو خوراک نه کوي. خوراک نه کوي، د خوراک ته خوازه دغه. حاجي صاحب دغه خپل کوم کسب چې مخ ته وړې، داسې یو جالبه خاطره پیښه سوې ده؟ ولې لکه څنګه؟ داسې خلک راشي وایي دا د پسې نه ده، زه ورته هم وکړې ته دا دانه په خوله کړه، مالګه پرې وردغه کړم چې ویږي. والله دا بیخي ښایسته اینه ده ماشاءالله. خوراک په څو ورکوي؟ په 80 افغانۍ د یوې ډوډۍ سره. والله خوراک دې ګران دی. چې کوي د پسې نه خوراک ګران دی په 80 افغانۍ ماشاءالله. نو باره هم نو ته ښه پوهېږې چې قرار داسې روان شي. اصلا د ده سره پیسې نه وي ورسره. خالي خوند یې ګوري. خالي خوند یې ګوري. داسې وخت هم راغلی چې داسې سوځل شوي؟ ډېر وارونه دغسې پېښ شوي چې بېروبار شي. دا تېره جمعه دغسې کیسه پېښه شوله. همې د جمعې لمونځ را دغه کوي. ښه. حاجي صاحب ستاسې د ځوانۍ په مرحله کې چې کله ځوان واست که نه، د 20 کالو 18 کالو، هغه وخت کې په کندهار کې د میلې هغه ټاپ ځای کوم ځای و؟ د میلې هغه ټاپ ځای خو نو د هغه بابا صاحب و. دلته کومې لوبې مخ ته وړل کېدلې؟ دلته چې میله پر مثال ته خپله ولاړلې، دا خپله میله مو څنګه کوله؟ دا زموږ میله خو داسې و چې کله به موږ دغه کسب نه و، دغسې به د میله رالو، نو بیا به د خیر په ساعت سره انډیوالان به و، دیګ به و، بخار دیګ به مو راوړي، غوښې به مو راوړلې،
یا به مو اینه راوړله خپله به مو دلې کړایي ورته کښېښوله بس به مو په راګرځېدلو یا به مو مایان راوړه د مایانو بیا ډېر 5 نفره 2 منه مایان نیمن پټاټي موږ په 5 نفرو سره خوړلي څو ډوډۍ 6 ډوډۍ په 5 نفرو 6 ډوډۍ او 2 منه مایان نیمن پټاټي تر مازدیګره مو دا میله کړې ده داسې خوند مو پر اخیستی دي بالې ته تللي داسې خوند مو نه دی پر اخیستی بغل ته بیا درنه ختم شروع و درنه ختم شروع یا خوسی درنه خوسی دې زده دی صاحب خوسی دې زده دی و اوس خوسی را سره کوي اوس چې در ولاړې مننه د خپل کسب د خپل خواري څخه راضي یاست خوشحاله یاست ماشاءالله ماشاءالله و د خدای څخه راضي یم د جنس ناراضه که څه هم سودا نشته بس خپل دغه ته ناست یم قناعت مو پکړی دی قناعت مو پکړی دی کله چې کړی مننه چې خوشحاله اوسئ خیر اوسئ یو جان مننه چای دستي در پیدا کوم خوشحاله اوسئ دغه یو ګولای نه به تاسو هم درکم داس نه چې بیا زاغه سی وایم الله يحفظك بس بيخي سمره بيخي سيد با قربان خير بیا هم په خیر اسي دوستانو دا چې د بابا صاحب تکیه ته راغلی مو دلته میلهوال راځي د دوی دپاره هغه کوم غذا چې چمتو سوې ده مختلف ډول هر څوک غواړي چې د خپلې خوښې خواړه دلته وخوري څوک د ځانه سره یو څه راوړي او څوک یې هم دلته فکر کوم بریاني ده سلام علیکم وعلیکم السلام جوړ یاست ښه بیدار خیرات دي مننه ژوندی اوسئ نوم دی صاحب نوم یې شالالی تنها دی شالالی تنها بېشکه ولې تنها په دې تنها یم چې به دلته راسم یو د خدای اوس خو دغو نه ډېر خلک دي نو خو شکر دی دغه ځوانان چې راځي دا زما د وریجې مېلمانه دي چې دا وریجې خوري دوی ته بس پروردګار په زړه کې نور خوشحالي راولي چې دا د بابا صاحب وریجې دي او دلته چې دا د بابا صاحب تکیه ده د هوا ووي دا ټول خورده ګرځي ډېر ښه نو دلته وایي تنها صاحب یوازې راسي چې ورسره ملګري شو که نه ښه حاجي صاحب تنها صاحب څونه وخت کېږي دغه وریجې پر دې ځای باندې انشاءالله خدای مینه کړي دروغجن 22 کاله کې چې ناست یم ماشاءالله 22 کاله همدغه د وریجې دي وریجې دي دغه ځای مې دی پر دا ځای باندې به ناست وم ژر مې ښه تکه توره اوس مې دا د ژره سپینه شوله ورځې مې سپینې شول خو بس پر دا ځای باندې ناست یم د الله پاک په اراده باندې دلته ورته ناست یم بس د بچیانو روزي ګټم ډېر ښه دا د میلې په ورځو کې کار څنګه دلته خواري او غریبي څنګه د میلې په ورځ باندې ماشاءالله دلته ښه دي مخکې هم ښه وه اوس هم ښه دي بس الله پاک کوم قسمت زموږ په نصیب شوي هغه را رسول کېږي حاجي صاحب په وریجو کې مهم شی څه شی دی چې ډېر خوند ور برابروي چې ډېر خوندور شی هغه بیا چې دي چینیز دي لکه د چرګ مساله او دغه دي جوتري دي لسن دي دغه شان چې دي هلته توره زیره او لونګ دغه کار سره سموي ښه ډېر ښه داسې وخت داسې یو جالب هم پېښه شوې ده جالب به زه اوس دا جالبه درته وکړم چې دغه ځوانان به ټوله راته وخاندي نو دوی به خندا ته آمادګي ونیسي خندا ته آمادګي دوی به اوس ته میده درته خاندي نو داسې دي یو ډنګری سړی را باندې راغلی پر دا ځای باندې بارول حاجي صاحب دغه د په هغه وخت کې نو زه سپین ږیری وم وسام الله ورپسې مې مړی ما چې د ده راز باست مې وکتل مال په 100 افغانۍ دې مړ وم بارول په 100 افغانۍ مړی مال و نو دا سدی د مخه څخه واخ سلی مې د مخه څخه ځینې واخیستې بس یو غاب مې ورته جوړ کړي 2 غاب مې ورته جوړ کړي 3 مې ورته جوړ کړي پر سلر مې ورته هم څنګه سولې وانډیواله نه یم ورسوي 15 مې ورته جوړ کړي مال څنګه سول نس مې جوړ خبره دغه دیګ سر مې ورلس کې مال اوس نه خوره چې ویې خوړل بارول شکر دې وسام الله ول اوس نو ماته څه شلومبیا یا اوبه راکړه ما نه اوبه لرم نه شلومبیا لرم د 400 کالار وریجې دره څه وخوړه ځه مار ولاړېږه چې بیا دې ونه وینم زما دې خانه را خرابه کړل په 100 افغانۍ د 100 افغانو د 400 افغانو وریجې په 100 افغانۍ رسکوړي نو بیا زه دا بیا دا چاته نه دی ویلي یا دا جالبه خاطره پر ما باندې تېره شول بیا زه داسې ټیکه د چا سره نه وم چې زما تاواني کړي ډېر ښه مننه کوم حاجي صاحب ډېر دلته خو میلهوال ډېر درته راغلي دي ملګري دي هم دا دي ماشاءالله نن تنها نه نن تنها نه نن مېلمانه هم لرې که نه دلته شاته ناست دي نن ټول ماشاءالله مېلمانه را باندې راګرځېدل زه نن په د خوشحالي باندې زه په ځان نه پوهېږم چې نن څنګه ورځ را باندې تېرېږي ښه په ځان خو نه پوهېږه پام کوئ چې د خالي خواب ورنه کړې مننه دلته راځم
ځوانان خو نو دوی وریجې ما زه چې رالم ما ورته وریجې خلاص نه ګوره خلاصې کړي مې دي نه دا خو مې خلاصې کړي دي نه نه کوم سلام علیکم شاهین صاحب السلام علیکم جوړ یاست کراري ده نه جوړ شوی نه ژوندی اوسې ولې دې راته ویل چې اخواته یا هغه ویلې ما ته ورته وایي ده ته وایس ما ته د مایک ونیسي یو څو خبرې مه راکوه ولې چې تا ته مې ونیول زه خو مصروف یم وروره زه هم درسره مصروفه شم وروره زه خدای دې راوړه نوم دې ګرانه نوم مې ګلاب جان ګلاب جان ګلاب جان بابا صاحب ته راغلی څنګه ده میله مو څنګه ده بیخي خوندوره تر دې مهاله خو څو تنه ملګري راغلي یاست 15 کسه راغلي یو فکر کوم د بل ولایت څخه مېلمانه راغلي یاست اوس د بل ولایت محصل یم د لوګر ولایت یم دلته میله باندې راغلی یو بس بیا خاص د مینوال یو د خواړه د خوندور خواړه جوړوي موږ تاسو میله کې په لوګر ولایت کې داسې میله ځایونه شته د ځوانان ورځي هو ډېری شته ډېر چې مشهور دي کوم ځای دي ډېر څه مشهور دی هغه نو خود ښار کې د ناو څخه مشهوره ده زنوخار څخه مشهوره ده او ډېری دغسې نور ځایونه یو شی بل دغه ملګري ټول سره راغلي دي ښه په دې کې چې هغه ډېر موږ د بانډار مالګه ورته وایو او تاسې شوخ ورته وایاست کوم یو دی هغه نو شاهین صاحب دی شاهین صاحب دی ښه شاهین صاحب کومه ده خیره سلام علیکم شاهین صاحب وعلیکم السلام جوړ یې مننه ژوندی دی ژوندی اوسې جوړ شي لږ به دا شو چې ما او تا دواړه خلک وویني که نه چې دا شاهین صاحب دی او بغل کې ورسره ملګري ناست دي او مخامخ ورته حنان ناست دی ښه شاهین صاحب څنګه ده میله ولا تر دې مهاله خو خوندوره ده او ښه روانه ده وروسته به نو خدای خیر ښه تر دغه وخته پورې سمه روانه ده څه شي وخوړل ولا وریځې مو خوړې په 3 نفر باندې وخوړې دي 1 نفر وریځې د 1 نفر وریجې په 3 نفر باندې بالکل تنها څه قربان یو ډنګر خو مې بغل ته بل هم ناست دی که داسې یي چې مثلا ټیکا وي مثلا د 100 روپۍ وریځې څومره راکوي دی چې بیا خو به نه پښیمانه کېږي یا هغه اوس ته وویل وایي زه بیا داسې کار نه کوم ښه شاهین صاحب داسې میلې ته چې تللې داسې یو جالبه خاطره در باندې راغلې ده یاره جالبه خاطره خو داسې خاص جالبه خاطره نه در باندې راغلې یو وخت چې دغه ملګرو سره کښېنې څنګه ټوکې ورسره کوې موږ خو مثلا د اتاق ژوند د محصلي ژوند دوی د ما د اتاق ملګري هم دي همدلته په کندهار کې فعلا زه کندهار پوهنتون کې محصل یم نو د موږ ټوکه داسې ازاده ټوکه وي بس ډېر ښه ټول ملګري محصلین دي ټول محصلین دي وانشاء ډېر ښه مننه کوم ژوندی اوسې دوستانو زه د نورو میلهوال پر طرف بیا هم په خیر راسئ دوستانو دا چې د بابا صاحب تکیه ته راغلی یم دلته زیات شمېر ځوانان او د دې ترڅنګ ډېر عمره کسان چې هغه سپین ږیري حاجي صاحبان دي دوی هم راځي د جمعې ورځ ده او خپل د جمعې د ورځې میله دلته لمانځي ښه السلام علیکم حاجي صاحب وعلیکم السلام جوړ یاست په خیر خیرات مننه خوشحاله اوسئ حاجي صاحب محترم نوم دی حاجي سید نبی حاجي سید نبی حاجي صاحب محترم میلې ته څه وخت راغلاست میلې ته د هغې چې راغلو ښه مخکې دغه حاجي صاحب راته ویل د روزګان ولایت څخه راغلو بلې هو د روزګان ولایت سره ښه هلته په روزګان کې داسې میله ځایونه شته نه نشته ښه دلته چې راسئ او دغه میله کې دغه ځوانان ګورئ څه فکر کوئ څه احساس کوئ ډېر خوشحاله یو چې دلته راسو نو دا ځوانانو ته وګورو او زموږ په وطن کې بیا دی ځای نه وي نو بیا څه کم زړه راته لږ سي چې هلته هم باید ځای د هغسې وای ښه ځای وای نو ډېر خوشحاله به وای خو بیا هم یو 2 ځای جوړ شوي دي یو د شفاخانې لاندې یو پارک جوړ شوی دی د کوشنکۍ پارک دی او یو دنده لوړ پارک جوړ شوی دی چې هغه تر اوسه نه دی سرته رسېدلی حاجي صاحب د ځوانۍ په مرحله کې کله چې 20 کلن وې د 20 کالو وخت داسې اوس راته ونه چې اوس هم ځوان یم دا عمر په دې خاطر وایم بیا نه راته وایه که نه کله چې 20 کلن وې کومو ځایونو ته میلې ته تللی 20 کلن چې وم هم دغه بابا صاحب ته راتلم داسې جالبه چې په میله کې پیښه شوي که نه او اوس هم که یو وخت د هغه ملګرو سره کښېنې او په یاده یې څنګه و یو وخت دلته رالو بابا صاحب ته نو دلته د هغه زاړه زوړ تحریک و دلته دریا شروع وه
نو دریا شروع وه بیا میلیان ناست وه ډېر ښه خوند یې وکړ غېږ هم شروع وه دې خوا ته غېږ وه نو موږ ډېر زیات خوشحاله وو په هغه وخت کې په خوروکو مې هم سره ویشته د هندوانو په خوروکو هو نو ټال د ځوانۍ حالات وایه نو د هغه حال چې دی اوس هغه رقم حال نو نه دی رښتیا هم ښه اوس وخت اوسنی وخت که نه دغه وخت ستاسو دپاره ښه و که هغه وخت اوس خو نو هم ښه دی هغه وخت هم ښه و ښه اوس خو یو څه پرمختګونه سوي دي که نه واه ډېر پرمختګ سوی دی مننه کوم ژوندی اوسې دغه ستاسې ملګری احساس هم ورسم صحیح دی سلام علیکم وعلیکم سلام جوړ یاست سره ښه دی مننه خوشحاله اوسئ ایسه محترم د روزګان څخه رالاست په خیر رالاست په خیر اوسې خیر اوسې خوشحاله اوسئ ژوندی اوسئ څه وخت مو حرکت کړی وای صاحب سهار یو 8 بجې به وي ښه ډایرکټ دلته بابا صاحب ته رالاست یا ښار ته ولاړو غرمه مالته تېره کړه ښه ډېر ښه اوس رالو میلې ته ښه میله مو بیخي داسې د چای میله ده توتو میله نه ده د زردالو دا هم په دغه ول چې په اوس خو نو د توتو وخت دی که نه توت هم پاخه سوي دي نو چې بیا وایي ښه خوند یې کوئ ښه بعد د دې څخه راځي ښه حاجي صاحب دا د ځوانۍ مرحله مو څنګه وه ځوانۍ مرحله تناو اوس خو تېرېده اوس خو ښه دا د ځوانۍ مرحله یو څه شوخ هم وي ډېره شوخه یې اوس خو د سپین ږیرتوب دی اوس خو شی هم نشته ښه حاجي صاحب دغه یو وخت په یو چا باندې یو جالب هم پېښېږي که نه څنګه جالبه در باندې راغلی چې ستا نه هېرېږي نه د باندې راغلی خو د ځوانۍ وخت مې په یادېږي ډېر ښه ډېر ښه دلته چې رالاست او دلته اوس ناست یاست ځوانان دلته وینئ د کندهار د آب و هوا وینئ څنګه ده دغه دا خو ډېره ښه هوا ده دا خو لکه ګرمي ده پکښې کې زموږ منطقه چې ده ډېره یخه هوا ده په دې اوس کې ښه صحیح ده بیخي سمه ده نو چې ستاسې منطقه یخه ده خامخا هغه نو یو څه داسې ساحه ده چې یو څه به غرونه به نږدې نه وي که نه سته غرونه لرې دي ګوښه دي یا غر دي ګرده منطقي غرونه دي دا نو مننه کوم صاحب خوشحاله اوسئ په خیر راسئ کندهار ته موږ هم داسې راوتلي چې دغه میله والو سره وګورئ او شیبه خبرې ورسره وکړو مننه خیر اوسئ بیا هم په خیر راسئ دوستانو دا چې د بابا صاحب تکیه ته راغلی یم دلته ځوانان د خپل ساتیري دپاره د یو څه راوړي هڅه کوي چې خپل د جمعې د ورځې میله داسې ولمانځي چې په یو څه باندې وارځي او کله چې سهار د شنبې په ورځ باندې خپلو وظیفو ته ستنېږي نو بیا دغه ونه وایي چې نن مې د جمعې ورځ باندې میله ونه کړله یا مې میله دا رقم شوله که نه یو هغه څوک چې د خپل وسایل سره بې احتیاطي کوي او داسې یو واقع پیښیږي نو هغوی به بیا خود ارمان کوي او داسې ځوانان چې هغه خپل ساتیری کوي نو دوی بیا ارمان نه کوي بیا یې سات تېرېږي دلته بیا هم راغلی یم د څو تنو ځوانانو سره غواړم چې د زړه خواله ورسره وکړم خبرې اترې ورسره وکړم ټوکې ټکالې سره وکړو جالبې خاطرې سره ولرو دوی به راته بیانوي لومړی به ښه د کوم ځای شروع کړم دوی به راته ووایي ښه السلام علیکم وعلیکم السلام جوړ یې شکر تاسو ژوندی اوسې ښه اوس به نو دته غواړ شو ښه زه چې اول څه دلته ولاړم ده ماته وویل زما خبر نه دي راته وایي وایي زه ګونګی یم زما خبر نه دي ولې دې راته ووایي هغه ما دغسې ګپه درسره وکړه نوم دی نوم یې اکبر دی اکبر جانه څه وخت راغلی میلې ته یو نیم ساعت یو ساعت کې چې راغلی یو ښه د کوره څخه رالاست که نه بل ځای میلې تللي واست رالاست یا د کوره سره رالو ښه ډېر ښه ساعت مو تېر دی خپل ملګرو سره ملګرو سره مو د جمعې ورځ یو ساعت راځو ماشین به راوځو اوس خو نو چکه شروع ده چکه دې وکړل که نه یا چکه مې د اوسه دغه نه دی کړی خو ملګري دي اخته دي ملګري مې اخته دي خپل دې زده ده خپله مې زده ده ښه کله د ملګرو سره ښه څو رقم بازي دې په دا کې زده په دا کې دوه رقمه یو خو بادربند ورته وایي او یو رقم ساده ده ښه اوس دا راته وایي چې کله داسې نورو ځایونو ته میلې ته ځئ که نه فرض مثال ځئ سربند ته یا دالې ته یا یو بل پارک ته ځئ همدغه ملګري ځئ که نور دي بس کله دغه ملګري کله یو دانه مانه بل میلمه راسي موږ سره
فرق نه کوي بالا په دې کې چې هغه د بانډار مالګه ورته ووایي کومه یوه د بانډار مالګه نو دغه ښه ځوان دی بالا یو څه ډېر ساعت ورسره ساعت ورسره چیرېږي نو په سرعتي چې دغسې ګرده شکر یو در بل دغه راته وایي چې کله میلې ته ولاړ شي که نه د سهار څخه په تاسو کې اشپزي څوک کوي په موږ کې نو فرق نشته یو زموږ بل ملګری دغه نو موږ سره نه دی راغلی نو هغه ډېر وخت هغه اشپزي کوي بیا هم نو چې هغه نه وي موږ خپل یو په ګډه سره وو اشپزي چې هر رقم وه چې هر رقم وو خو هغه ما دې د خولې تېره کړو چې هر رقم وه خوند یې نه کړو چې خرابه سي هغه بیا بل رقم وي که نه بل ماډل ډېر ښه مننه کوم سلام علیکم وعلیکم السلام جوړ یې شکر دی الحمدلله څو راغلي ورغلی یا پنځه دو دی پنځه دو دی چکه څنګه روانه ده ښه روانه په ګټه ده که په تاوان یا په ګټه په ګټه مو ده نوم دی محمد داود محمد داود جانه میله څنګه روانه ده میله ښه میله ده ساعت مو تېر دی شکر د خپل ملګرو او دوستانو څخه راضي یاست شکر دا راته وایي چې دلته چې راغلاست په موټر کې راغلاست په موټرسایکل راغلاست په موټرسایکلان راغلاست ځغله خو دې نه یا چاره ټول د ځغله وي دا صحیح دی نو دې سره احتیاط پکار دی که نه مننه کومه دغه ستا ملګري ته ورځم صحیح دی داسې نه چې زه به د چا بازي خرابه ده ستاسې بازي خرابه ده پلن دغسې نو ما تا به ښه ټوکې سره کوو ښه دوی په خندا اخته کړو ستا ملګري دي هغه شیان سره ځغلي یا دا خو بیا خو کېږي نو دا خو دی خو یا موږ بیا خو نه کوو نوم دې ګران رشاد جانه څنګه ده میله مو څنګه ده بس ښه دی شکر دی تېرېږي ساعت مو تېر دی شکر بالا دا جمعه بله جمعه راس ورته یو ټایم پاسې وکړو دغه میله چې څوک وکړي که نه سبا به د خپل کار ته څونه آماده وي بالا خو باید ډېر ورته آماده وي وسایي ورته ولري او بیا چې داسې چکه هم کړي دا خو دونه زور نه غواړي مازې یو ټایم پاسې میله خپله ټایم پاس داسې وخت یو جالبه پیښه سوې ده چې کله دغه ملګري سره کښېنئ په یادوي یې بیا بالا خو خامخا بعض وخت پیښېږي داسې اوس دې په یاد ده یا داسې خو په یاد مې نه راځي نو خامخا نو دوستانو بیخي داسې مصروفه دی بیچاره زه د نورو میلهوالو په طرف باندې مننه جوړ اوسئ خیر اوسئ بیا هم په خیر راسئ دوستانو دا چې د بابا صاحب د تکیې سیمې ته راغلی یم دلته د ځوانانو سره د دوی د میلې په اړه باندې د دوی نظرونه د خپل ځان سره اخلم سلام علیکم ورور وعلیکم سلام جوړ یې په خیر یې جوړ ژوندی اوسې نوم دی نیاز محمد دی نیاز محمد داسې وچ کلک نیاز محمد وچ کلک نیاز محمد یو تخلص یو شی نشته ورسره شلومبې او مستې او دا نشته نیاز محمد وپا دا دی اوس دې نه کې شلومبې ور واچولې اوس شلومبې خو نه ور واچولې دا پیدا څه نیاز محمد جانه یا وپا صاحب میله څنګه ونن میله ولا دا ښه خوندوره میله ده چې څه ده تو چیرې ولاړلاست او څه وخت کېږي دلته راغلي یاست د سهار سره راغلي در اوسه پورې دلې نیت مونږ در مخصنه پورې نه دی نو بالا دغه توتان و الوچه و زردالو مالدارو پخ سوي چې بس ګرده ورځ مو د دې په ارغنداب کې ګوډه کړه زردالو خو زردالو د مالدالو بیا څه شي دي دا بیا دانې شي نه دی نو دا خو د غرمې یو سیستم هم راځي چې ډوډۍ سیستم دی هغه مو څنګه وکړل هغه مو ګرده شان د کور سره بخار باندې کړو نو اوس جبهدار سره پورته سو د ارغنداب سره دا پایسه نو اوس راځل د بابا صاحب ته کېته نو مزګر مال بیا دا ځای ښه خوند کوي یو شی راته ووایه ښه دغه زموږ ځوانان ډېر د میلو شوقیان دي او جمعې په ورځ چې میلې ته ولاړ نه سي بس نو شنبې په ورځ پل دی غاتي که نه پل دی غاتي ښه داسې چې وخت میلې تللی داسې یو جالبه چې پیښه سوي سته جالبه خو نو داسې د بالا څوک وروره که پیسې لري که نه لري خامخا میلې ته ځي نه دی دا خو نو د ځوانانو دغه اصول دي خامخا او د شنبې په ورځ به بره خوند نه ورکوي کار ته ولاړ سي زه داسې وایم که نه چې وخت داسې دغه خپل ملګري چې یو ځای ته تللي یاست میلې ته داسې یو جالبه موضوع پیښه سوي چې باره بل وخت په یو ځای کې سره کښېني هغه سره په یادوي باره پر خاندي نو خو دغسې ورسره ناستې نه دي بالا وروره څوک خوسۍ کوي څوک حملې وایي څوک وروره درنه خط کوي څوک هلته
په مخسورو کې وروره بالا ګپ شروع خندا وي ښه یا داسې وخت راغلی چې کله میلې ته تللی صدرۍ دې پاتې شوی دغسې خالي صدرۍ تللی ونه دغسې پیښېږي خوشحاله یاست د خپل ملګرو د خپلو دوستانو څخه وګور د بس دا خوشحالي به د اته نه کسه یو وروره انډوالان سره وتلي بس په درغندار کې ښه خوند راکوي دا ستاسې په ملګرو کې چې هغه ډېره شوخي کوي کوم یو دی هغه دغه نزله چې ختلې ده دلته ولاړ دي واجره ده سلام علیکم وعلیکم سلام ښه یاست خیر خیرات ژوندی اوسئ یو ګپ یې وکړله نو نه پوهېږم پروا نه لري نوم دې ګرانه احمدالله احمدالله جانه اول دا راته وایي چې میله نن څنګه وه بیخي ښایسته میله وه وروره ښه دا راته وایي چې دغه ورځنیزو چارو کې که نه د ورځې په جریان کې په څه کار باندې بوخت یاست دغه ټکسي چلو په ښار کې ښه ټکسي چلوئ کله چې د جمعې ورځ میله وکړې دماغ ښه ورته تازه کړي دا د شنبې په ورځ دغه خواري څومره خوند کوي بیخي ښه خوند کوي خواري ښه ساعت دې پکښې تېري بیخي ښه دا راته ووایه چې داسې یو ته خو نو ټکسي هم چلی په تا به ډېرې جالبې راغلي یو څو دانې داسې جالبې خو راته وکړه هغه څنګه ته وکړم دغسې راته وکړه ټکسي کار وي څوک د امارت څخه ناراض وي څوک په خوشحاله وي خو رقم په رقم ګډوډ مخلوق راخېږي نه ټکسي ده نه یو وخت داسې چې ټکسي دې درولې ته ځینې تللې ټکسي دې پاتې شوي یا هغه سندره اوس نه ده صحیح په میله کې داسې وخت جالبه پیښه شوې ښه میلې ته چې ولاړ شئ که نه په تاسو کې اشپزي څوک کوي اشپزي دغه ځوان کوي ښه دی اشپزي کوي هو دی اشپزي یو وخت څنګه دی په اشپزۍ کې څنګه دی بیخي ښایسته اشپزي کوي ښه ډېر ښه نو دی به لږ راته رانږدې شي صحیح دی وره نږدې ته بغل ته ودرېږه دی به دې خوا ته راواوړي السلام علیکم وعلیکم سلام مسې جوړ یې بخیر ژوندی اوسې نوم دی نوم صلاح الدین ارماني دی صلاح الدین ارماني ښه دغه ارماني دی ولې پر ځان ایښی دی زه چې هم زړه یې داسې خوړین دی ښه واده دې کړی واده مې کړی شو الحمدلله ښه نو بیا څه ارمان لري بلا خو خامخا میلو ارمان لرو میلې نو کوه میلې څخه څوک نه لګوي خامخا نو اقتصاد سره کمزوري باندې نو دا راته وایي چې میلې څنګه دي راغلي یاست نن میله څنګه وه ښه دی الحمدلله ساعت مې چېر شو باران په ګره په یوه سلای سره ښه ساعت مې چېر دا ملګري دی وایي دی زموږ اشپزي دی راکوي بلا خامخا ګای وخت زه ګای وخت بل یو اورې یو وخت داسې راغلی چې اشپزي داسې پل له کاره ورایستلي خامخا داسې اشپزي مې کړې وخت مالګه یاره صحیح یاران بیا څه وایي یاران بلا سر نه خلاصي مننه کوم خوشحاله اوسئ بس موږ هم داسې راغلي چې یو غړي ستاسې سره وخاندو یو غړي ستاسې دغه میله باندې یو نظر ځان سره ولرو مننه جوړ اوسئ بیا هم بخیر اوسئ دوستانو دا چې بابا صاحب تکیه ته راغلی یم غواړم چې دلته د ځوانانو سره او د دې ترڅنګ د سپین ږیرو سره هم د دوی جالبې خاطرې د خپل ځان سره ولرو سلام علیکم حاجي کاکا دغه دی حاجي صاحب میلې ته راغلی که نه ښه دغه د ستاسې په ځوانۍ کې څنګه میلې وې په هغه کې هم دغسې میلې وې د ځوانانو دغه وخت خلک دغسې د جمعې ورځ بیا په یو ښه دغه لمانځله ښه نو دغه دی بازي به مو څنګه کولې خوسۍ مو کوئ که مو بلا نو هم دونه خط و هم به یو دغه و خوسۍ و هم به پهلواني وپوهېدلې خامخا دا کیسې وې خپله په چیش کې ډېر تکړه وې هغه ته په چیش کې ډېر تکړه وې خوسۍ دې ښه یې زده وکړه درنه خط بلې چې درنه خط مو کوو ښه ستا خپله ښه یې زده وکړه یا بد شو بد نو هغه خپل د وخت ملګري اوس وینې هغه له اکثره مړه دي ښه او هغه چې ژوندي هغه سپین ږیري دي ماوارو دي ښه حاجي صاحب هغه وخت هم دغه بابا صاحب ته راتللس میلې ته بابا صاحب ته جمعې په ورځ به داود خان د وخت څه بالا به یې جمعې په ورځ راللو دغه دی و نو په دغه دی یو طبیعت به مو سماوه بالا به ماښام کورو ته ولاړو ښه دلته دغه تا مخکې ولته ول غوماشې ډېرې وې غوماشې نو هغه د شورویانو وخت چې مې په دریاد کړي بمانو ګولۍ څه کوي غوماشې خلک پاڅابول بیا مجاهدین راغله ښه ځوانان وپېژندلې بیا دغه دی
امریکایان رالو پیدل بیا دا نور مجاهدین ورسره وجنګېدل اوس ښه امنیت دی ارامي ده اقتصاد یې خدای پاک د ګردو مسلمانانو دپاره پر پښو ودرېږي نور امنیت دی ارامي ده دغه دې شی نشته نه ټکس شته نه شی شته د خلکو امن یو سر په امان کې دی خوندي دی او اقتصاد د خاصه د مسلمانانو اعلی بادشاه په دې پر پښو ودرېږي خیر اوسې حاجي صاحب خیر اوسې السلام علیکم صاحب جوړ یاست خیر است خیر و خیرات مننه خوشحاله اوسئ نوم ایسه محترم نصیر احمد نصیر احمد ایسه محترم د څومره وخت څخه مو دلته دغه دکانداري فعاله کړې ده دکانداري لږ وخت کېږي کښېنم تقریبا د 15 کالو ښه ډېر اعلی ښه دلته تقریبا یو 8 کاله کېږي ښه دلته دغه میلهوال چې راځي د دوی وضعیت دلته څنګه دی دکانداري څنګه د دوی سره دکانداري خو نو اوس خاص خوند نشته د دکانداري او میلې ستا خلک راځي خو سره مفلسه دي پیسې نه لري سوداوي کمې دي که ښه حاجي صاحب دغه ستاسې په وخت کې چې هغه د ځوانۍ مرحله وه د 20 کلنۍ او 13 کلنۍ تاسې کومو ځایونو ته میلې ته ډېر تللاست موږ دغه ځای دلته راتللو سرکاري باغ ته تللو نورو ځایو ته به تللو داسې زلخان خواته به تللو هغه وخت موټرسایکلان او باسکلان و که څنګه بلې و باسکلان ډېر و موټرسایکلان کم و هغه وخت کې د ټولو هغه ښه وسایل چې و باسکل و که نه بلې و حاجي صاحب یوه پوښتنه به درڅه وکړم ښه په اوس وخت کې موټر او د هغه وخت باسکل خوند کوم یو کې ډېر خوند و په هغه باسکل کې ډېر خوند رښتیا او ډېر په تکلیف هم زده کېدی ډېر په تکلیف زده کېدی هر چا نه سوی زده کولی حاجي صاحب داسې یو جالبه خاطره چې در باندې راغلي که نه د خپلو ملګرو سره د همزولو سره یو وخت میلې ته تللی داسې یو جالبه پېښه سوي او اوس هم هغه ستاسې د هغه وخت ملګري اوس سره کښېني او په یادوي یې داسې یو جالبه در باندې راغلې ده خامخا نو راغلي دي په ژوند کې چې داسې یو وخت هغه وخت خپل ملګرو سره تللي یاست او یو وخت داسې بخار پټاو سوی یا هم یو شی در سیر سوی یا اشپزي پاتې سوي هغه نه یو انډیوال را سره و چا بیرولي و ورته ویلي وول دوی تا دغه کوي د سرکاري باغ ته تللي وو دوی سلا سره کړې ده چې ډوډۍ وخوري ستا لاسونه پښې تړي و راچي نو دی بس دغه ځایه څه غورځېدلي و تللي و په قومندانۍ کې عرض کړي عرض یې کړي و نو په عریضه کې لیکلي و پلانی قاتل و د ده نوم بيدالله مرحوم مړی عریضه کړې خپله ژوندۍ به عریضې کړې ځان یې مړي نو او بیا هغه پسې عسکر راله بویه تلله که بیا موږ پسې ورغلو چې دا وروره لیونی دی که دا خو نو تا هغه عریضې ته وګوره مرحوم نو خو مړی دی نو مړي څنګه عریضه کړې ده نو دا ډېره یو جالبه خاطره حاجي صاحب د خپل روزانه کار او دغه کوم دکانداري دغه څه راضي یاست خوشحاله یاست ولا وروره د روزګار په حساب خو نه یې راځي او روزګار نشته خواري نشته نور نو خوشحاله یو امنیت دی ښه که په شپې ناست یې د ورځې ناست یې څوک مزاحمت نه کوي او مجاهدین چې دي ښه وضع کوي د خلکو سره موږ سره هم ښه وضع کوي مطلب راته وایي که کوم تکلیف یې موږ ته وایاست هر تکلیف چې موږ درته ولاړ یو نو کور یې ودان و ډېر ښه مننه کوم خوشحاله اوسئ حاجي صاحب کور مو ودان جوړ اوسئ بیا هم په خیر راسئ دوستانو دا چې ارغنده ولسوالۍ د بابا صاحب سیمه و دلته دا سیمه د بابا صاحب د تکیه په نامه باندې یادېږي دلته هم زیات شمېر ځوانان راځي دلته خپله میله لمانځي د جمعې ورځ ده او د جمعې په ورځ باندې د ښار ټوله ځوانان راوځي تر څو خپله میله ولمانځي څوک د سهاره څخه او څوک هم د ماپښین له طرفه السلام علیکم وروره وعلیکم السلام جوړ یاست خیر است خیرات دی جوړ د امریک په درته ونیسم صحیح دی ښه نوم دې ګرانه نوم یې باچا دی باچا خانه دا وایي چې میلې ته راغلی څه وخت راغلی میلې پرون د پنجشنبې په ورځ باندې د سپین بولدک سره روان سوي یو سهار دالې ته ولاړو او اوس مهال دلته دغه بابا صاحب زیارت ته رالو او اوس مازدیګر لمونځ مو وکړ یارانو چای پخې کې
نو کله چې چای خو زه چې را روانم لا مې ولته خالد احمد لطیفي چې زما سره راسره دی ورته وویل ملزم د حاجي صاحب سره یو ګیلاس چای څښم او داسې خوندورې چای هم دي که نه ښه دا راته وایه چې ډالۍ ته ولاړلاست څه حالت و ډاله کې شکر الحمدلله ډېر دا منفذه وه او الله پاک دې په دې باندې برقرار ولري زموږ ولس او زموږ هېوادوال نو په دې هیله یو چې ټول ځوانان بدتمیزي ونه کړي ځکه چې بعضې موټرسایکل غلط استعمال کوي دا وسایل دي نو وسایل صحیح استعمال باندې انشاءالله امن او زموږ روغتیا او زموږ سوکالي پکښې کې ده پاته چې څو چې بدامني چې انسان جوړي هغه د موټرسایکل سم جوړیږي او د هر شي څه جوړیږي نو زموږ خو چکه چکه وای د دریاب مشه یو غلطي کوي بل غلطي کوي یو شی ځینې جوړیږي بالکل همداسې ده دا راته وایي چې ډالۍ ته ولاړلاست ولمبېدې که نه و الحمدلله په اوبو او بازي دې زده ده او بازي مې دغه دې لږ لږ زده ده انشاءالله ګوره ډالۍ اوبه بیا په لږ او بازي نه کېږي په لږ لږ بازي خو نه کېږي خو بیا هم داسې هغه پخو بازان څه نه یو لږ کار کوی شو یعنې ډېر اوبو ته به نه یې ورغلې بغل کې به ناستې داسې په سطل به دې پر ځان اچولې یا الحمدلله پکې بالکل هغه ځای ته ولاړو چې زموږ د سوې نه لوړې اوبه وې راغلي خو د ساره څخه یاست دا راته وایي چې د اشپزۍ سیستم مو څنګه و اشپزۍ سیستم انشاءالله ماشاءالله پهلوان وکړي او ورڅنګه همکاران ورسره وله چې شي ورته پخ کړي د انشاءالله د پسه غوښې وې نکې خوندورې وې که او شکر الحمدلله بس ډېر ښه مننه کومه خوشحاله اوسئ موږ هم داسې راغلي یو چې د ځوانانو سره ووینو او د دې دغه میله باندې د دې نظر واخلو دغه ملګري ته به لږ وخت ورکړم که نه السلام علیکم تا ول خبرې مې نه دي زده ولې په دې کې زه نشم کولی دا نه دي راسره ګاډي زه نوم خو دې راته ووایه ژبه کې بندېږم زما نوم سمیع الله په ژبه کې بندېږم نوم دې سمیع دا ټول نوم دی که یا یوازې نوم دې سمیع الله دی یا نوم یې سمیع ما چې ویل دغه دې نوم دی چې په ژبه کې بندېږم نوم یې سمیع الله دی میلې ته راغلی که نه څنګه ده میله دا خو راته ډېره خوندوره ده الحمدلله ډېره ښه میله ده ښه ساعت مې کېږي ښه خوند یې وکړي ښه ډېر ساعت اوس چای دې په لاس کې دي که نه ښه د دا ډوډۍ وروسته چای څنګه خوند کوي چای ډېر ښه خوند کوي د ډوډۍ مابعد او بیا چې د غوښې هم خوړلي او پهلوان اشپزي هم درکړي ښه نور وخت چې میلې ته ځئ دغه ملګري ځئ که یا نور دي بیا بس هغه ملګري راسره په دې کې هغه ډېر شوق چې دی کم یو دی اوس ونه وایي زه خپله یم چې ډېر دې ساعت ورسره تېرېږي د دواړو سره مې ساعت تېرېږي دا حکمت الله او احمد الله دواړه راسره لرې دي هغه حکمت الله سره زه خبرې نه کوم هغه زما سا خواته ولاړي یو وخت چې اشپزي درته خرابه کړي داسې وخت راغلی دی یا در اوسه شی نه دي خراب کړی یا دیګ پټاو کړی که نه یا یو وخت سوځلی وای دا بیا بل ماډل دی یا نه دي صحیح در اوسه مننه کومه ژوندی اوسې حاجي صاحب څنګه یې خبرې را سره کوې جوړ اوسه نوم دی احمد الله دی نوم احمد الله جانه اول څه داسې لرې راسه ګرځېدی ولې یا نه یم لرې ګرځېدلی ته لرې کښېنastې زما سره یا خو زه دلته رالم حاجي صاحب خو لمونځ کوئ او دلته څوک نه و بیا هم نکې زاري ورته وکړلې که نه څنګه ده میله مو څنګه ده ښه ده الحمدلله ډېره ښایسته میله ده ښه ډېر ښه دا د اشپزۍ سیستم کې خو ته یې که نه د ډېر وخت څخه دا اشپزي کوې یا اشپزي مې نه ده کړې بس صرف په میله کې اشپزي وکړو ډېر شي دې زده دی ډېر خوندور دې زده دی څه شي دې زده دی بس دغه روشونه مې زده دي د پسه روشونه بل څه دې نه دي زده نور شیان مې زده دي سبزیکاري مې دا مې زده ده یو وخت څه خراب شوي دي که نه خامخا خرابېږي همیشه دا کار نه ته داسې وکړه ژان میلو ته نور ته تللی څونه وخت کېږي چې میلې کوې دا راته ووایه بس موږ یو اختر بل اختر میلې کوو نور خاص میلې مې نه دي کړې دا راته وایي چې یو وخت په میله کې داسې جالبه پېښه شوې او تاسې کله د انډیوالانو سره کښېنئ بیا سره په یاد کوي څنګه پېښه وه خامخا پیښیږي دا اوس پرون هلته یو سړی په موټر والیولو چې پښې یې ماتې وې موږ پر ورلو دغه او موږ عموما په دغه پروګرامونو کې موږ وایو چې د خپل وسایط سره ډېر احتیاط کوئ هم ځان خوږئ هم خپل وسایط د لاسه ورکوي او هم مقابل نفر ډېر خوږئ موږ دغه ویل چې احتیاط ښه شی دی که نه احتیاط ښه دی احتیاط ښه شی دی ته راسه داسې به وکړو ستا یو نظر به زه ځان سره واخلم صحیح دی بلکل دغه وسایل چې دي که نه چې څوک یو ځای ته ځي فرض مثال میلې ته ځي صحیح سو د دې څخه څونه خطر پیښیږي او ستا په نظر باندې څه کول پکار دي
زما په نظر دا کول پکار دی احتیاط ارمان نه لري چې څوک احتیاط کوي او احتیاط هیڅکله په احتیاط کې یو چا ارمان نه دی کړی چې کاش کې داسې مې نه وای کړي ځکه چې احتیاط عام خلک د سړیتوب وسایل دي او احتیاط یعنی دا وسایل د سړیتوب دي پاتې سو دا چې دی وسایل دي وسایل داسې یو شی دی چې یو بریک خراب سي یو تار کلچ پلیټ خراب سي نو ټول دغه د لاس ورکول کیږي نو پر ځای د دې چې بعضې خلک داسې یو غلط استعمال کوي ګویا کې چې د مرګ په زنګو کې سپورې داسې یو فکر باید انسان ولري او د ژوند خو ډېر قیمتي دی ژوند ډېر قیمتي دی او ژوند هر وخت هم نه پیدا کیږي او د چانسونه هر وخت انسان په لاس نه ورځي ته داسې وکړه کله چې زه دلته رالم تا ویل په کومه ژبه په عربي باندې ته یو څه په عربي راته ووایه په عربي باندې ستاسو ټلویزیون پښتو دی او زه عربي کې ویل دا څنګه دی ښه راته ویې وایه مرحبا بكم جميعا نسأل الله العافية في كل مكان جئنا لإقليم الكندهار بخير والحمد لله والعافية ذهبنا إلى الماء دحلة وهكذا رجعنا بعد صلاة الظهر يعني مجيئنا إلى مكان غال نسأل الله أن يجعلنا من المتقين. حاجي صاحب اوس به زه یو جالبه درته وکړم ښه دا یوه ټوکه وه صحیح دي وایي وخت داسې زما غوندې ساده سړی ولاړی وایي عربستان ته تللی و که نه هلته یې وایي په دا هر شي باندې نرخ لیکلی که نه ضرورت نشته چې بیا زموږ په رقم چینی ورسره ووایي نرخ یې لیکلی دی فرض مثال 500 شپېته په دغه یو ځای نرخ لیکلی لوړ پروت دی بل ځای نرخ نشته هغه لاندې پراته دي هغه بیا راپورته کوي نرخ په لیکي نو زما په رقم ساده سړی ورغی دا چې کتلي دي لوړ باندې نرخ شته هغه کښته نشته ښه نو دی ورته وایي چې دغه په څو دي په پښتو ورته وایي هغه په عربي ورته ګډ دي دواړو سر نه خلاصېږي ښه نو دی دغه خرڅوونکی چې دی دغه دی پښتون دی هغه څوک چې شیان رانیسي هغه بیا عربی دی هغه ورته وایي دا په څو دي دی ورته وایي د سر نه خلاصېږي دی ما ته څه وایي اخري کې ورته وایي وایي حاجي صاحب وایي که احلي واحله که نحلي محله زه ماشاءالله ډېره جالبه مننه کوم خوشحاله اوسئ موږ هم راغلي یو دلته چې د ځوانانو سره وګورو د دوی په میله باندې دوی نظر د خپله ځان سره ولرو نورو میله والو ته ورځو دوی ته وخت ورکوو مننه خیر اوسئ بیا هم بخیر راسئ دوستانو دا چې د ارغنداو په سیمه کې یم دلته هم غواړو چې د ځوانانو سره خبرې اترې ولرو او د دې ترڅنګ د دوی په میله باندې د دوی نظر د تاسو پورې در ورسوو چې میله څنګه ده او دغه میله کول یا تفریح کول د جمعې په ورځ باندې څونه مفیده تمامېدلی سي په عصبي سیستم باندې څونه مثبت تاثیر درلودلی سي سلام علیکم ورور وعلیکم السلام سړي جوړ یاست مننه ژوندی خوشحاله اوسئ نوم دې ورور خالد احمد رودی یم خالد احمد رودین رودی رودی ښه رودی صاحب محترمه میلې ته راغلي یاست څه وخت راغلي یاست تقریبا داسې یو 2 ساعته به کېږي شاوخوا چې راغلي یو دلې ناست یو بس تازه هوا څخه د ښایسته مازدیګرۍ څخه خوند اخلو ډېر ښه دغه دا ځوانه طبقه ډېر د میلې شوقیانې نورو ولایتونو ته تللی میلې ته بالخصوص په دا رخصتیانو کې و تقریبا د افغانستان اکثره ولایتونه مو لیدلي دي نو شاوخوا همسایه ملکونو ته هم تللي یو واقعا میله خو تازګي ده او د وخت د تېرېدلو لپاره خصوصا په فارغه وخت کې بهترین فرصت دی د فارغه وخت اخیستلو څخه چې سړی میله وکړي او ووځي شاوخوا سیمې وویني د خلکو کلتور وویني او بلد سي شاوخوا خپل هیواد وویني وطن وویني نو میله یو بهترین څیز دی ډېر چې درته په زړه پورې او ډېر دې خوښ سوم او هر وخت دې دغه تقاضا چې زه باید دلته ولاړ سم کوم ځای و ځایونه خو ډېر شته زموږ تاسې یو ډېر ښایسته هیواد لرو خو زما دپاره چې یو بهترینه ځای و داسې یو څو وخت مخکې د بند امیر ته ولاړو بامیان ته واقعا چې ښایسته ځای و او د هوا له نګاه څخه د اوبو له نګاه څخه
او د هغوی کلتور زموږ د ټولنې څخه تقریبا جلا و نو بامیان د خوښې ځای و. ډېر ښه. کله چې میلې ته ځئ همدغه درې نفر یو هلته بل هم د سره ناست و هغه ولاړ شو. میلې ته خو بس دا په میله پورې اړه لري. کله کله چې لرې وځو نو خامخا میله داسې د اووه اته کسیزه میله جوړوو. که چیرې داسې لنډ د کور سره نږدې میله کوو بیا نو فرق کوي کله زیات. یو وخت داسې جالبه پیښه شوې ده چې نه دې هېرېږي؟ له حادثات څخه تر اوسه پورې الحمدلله محفوظ یو. داسې جالبه نه ده پیښه شوې مګر ښه خاطرات به حتمي موږ لرو. نو داسې خاص جالبه مو یاد ته نه راځي چې زه اوس تاسو سره شریکه کوم. نو داسې محترمه یو آزاد نظر دی که نه؟ دغه ملګري چې ناست دی به خپل نظر سره شریکي په ضمن کې به زه هم خپل نظر ووایم. که چیرې لیدونکي زموږ دغه نظر وویني د ټول نظرونو څخه به دوی یو مثبته نتیجه راوباسي. یو نظر به ځینې راټول کړي. میلې ته چې ځوانان ځي په دغه لار باندې خپل وسایلو سره ډېره بې احتیاطي کوي. څه کول پکار دی ستا په نظر؟ دا خو داسې یو موضوع ده چې په دې هکله باندې د حکومت هم داسې ډېر څه په لاس کې نشته ځکه دا هېڅ امکان نه لري چې پر هر ځای جدي وروره چیک پوینټونه ولري پر هر ځای جدي خلک ولري چې میلیان کنټرول کړي. خو یوازینی پیغام چې زه یې درکولی شم هغه دا دی چې موږ تاسې باید احتیاط وکړو. که په میله باندې وځو چون په هغه ورځ باندې رش هم زیات وي ګڼه ګوڼه زیات وي خلک زیات راوځي نو باید د ډېر زیات احتیاط څخه کار واخلو. که وسایط را سره وي خپل وسایط سنبال کړو د بل سره احتیاط وکړو. که چیرې خپل ځان سره احتیاط وکړو دا معنا چې موږ د ټولو سره احتیاط کړی نو تر ټولو زیات رول چې لوبولی سي هغه موږ تاسې یو. نو عامه پوهاوی باید په دې برخه کې زیات سي او تر څنګ چې دولت کولی سي هغه دا دي چې ځینې ترافیکي قوانین باید سخت کړي د دوی دپاره. که چیرې کوم څوک نیول کېږي په داسې حالت کې چې هغه د ځان سره بې احتیاطي کوي یا ټولنې ته خطر پیښوي نو داسې قوانین باید رامنځته سي چې هغه محکوم سي یا د هغه څخه جریمه واخیستل سي تر څو د دې سره دا فکر هم ورسره وي چې که چیرې زه تیز ولاړ سم یا بې احتیاطي وکړم زه جزایي کېږم. ډېر ښه مننه کومه. ستا ملګرو ته به ورسم د دوی سره به هم د زړه خواله وکړم. سلام علیکم. وعلیکم سلام. جوړ یاست؟ څنګه جوړ یې؟ مننه. ژوندی اوسې نوم دې؟ محمد صادق. محمد صادق جانه دا راته وایه چې نن میله څنګه ده؟ میله نن ډېره خوندوره وه. ساعت دې تېرېده ملګرو سره؟ و ډېره خوندوره میله وه. دلته ځوانان راځي ډاګر ځوانان راځي دلته میلې ته نو تازه هوا اخلي. ډېر خوندوره میله. ډېر ښه. کله چې د جمعې په ورځ باندې میله وکړې سهار چې خپل کار ته ځې څونه خوشحاله یې؟ ډېر خوشحاله یم. دماغ ارام وي زړه سکون وي. ډېر خوشحاله وي. د میله ډېره ګټه کوي. ډېر ښه. ستا په نظر باندې د خپل وسایل سره بې احتیاطي کول څونه خطر پیښولی شي؟ د وسایل سره بې احتیاطي کول ډېر خطر پیښوي. ما ټولو ځوانانو ته دا پیغام دی چې خپل وسایلو سره چې میلې ته راځي په دا ورځ راشم دی باید چې احتیاط وکړي. هر ورور مسلمان چې هغه احتیاط وکړي. مننه کومه. ژوندی اوسې. ستاسې د ملګرو څخه یو حاجي صاحب پاته دی ده ته به هم ورسمه. سلام علیکم. وعلیکم سلام. جوړ یاست؟ خوشحاله اوسئ. مننه. خوشحاله اوسئ. که چیرې خپل نوم راته ووایاست؟ زما نوم تیمورشاه دی. تیمورشاه جانه اول راځو ستاسو میلې ته. میله مو څنګه ده؟ ډېره خوندوره ده. ډېره خوشحاله ډېر مساعد یې تر دا ستا په نظر باندې دغه په ټولنه کې خو دغه ځوانان ټوله په خپل ورځنیزو چارو باندې بوخت دي سربسته ټوله مکمل هفته د شنبې تر پنجشنبې پورې د جمعې ورځې میله کول دا په عصبي سیستم باندې ستا په نظر څونه مثبت تاثیر درلودلی شي؟ دا تقریبا انسان یو سل اتیا درجې تغیروي. یعنې ټوله ورځ سهار 8 بجو تر 4 بجو بعضې انسانان د شپې تر 10 بجو 8 بجو پورې کار کوي نو ډېر په ټینشن کې دا یو رقم او ته په جریان کې ورځ څوک میله ونه کړي دا یو رقم سایکو ډیپریس حالت ته انسان ځي. نو دغه میله چې څوک کوي دا ډېر په انسان باندې مثبت تغیرات راوړي او د کور څخه خصوصا بیا وتل خالي د کور څخه یو څوک وځي پر بازار کې وګرځېږي لا ډېر تغیرات انسان په رویه کې راځي چې سړی ډېر تقویه کوي. په ځوانه طبقه او په ډېر عمره خلکو کې دواړو کې په دواړو کې په دواړو کې فرق دی. او داسې نه چې بیا ووایي چې یوازې ځوانان یا موږ دواړه شو یو که ځوانان دي که سپین ږیري دي باید یو وخت د میلې دپاره یا تفریح دپاره وقف کړي که نه؟ دا په ژوند کې مهمه ده چې باید د تفریح دپاره په خپل تقسیم اوقات کې یوه ورځ حتی په ورځ کې 2 ساعته باید وخت ورکول شي. یو شی چې رامنځته کېږي په میله کې یو دغه وسایل دي.
بې احتیاطي کول د دغه سره ستا په نظر باندې څونه خطر پیښولی شي؟ د دوه ډوله خطرونه چې هم ځاني خطر دی هم مالي خطر دی. خو زما خصوصا خپل هیوادوالو څخه دغه غوښتنه ده چې اول خو باید د کشرانو په لاس باندې وسایط ورنه کړي، که هغه موټر وي که موټرسایکل وي که نور څه وسایط وي. بیا هم د حکومت څخه بیا په دې غوښتنه دا ده چې د دغسې کشرانو په لاس کې چې وسایط ووینئ تاسو یو قسم جریمه خصوصا مالي جریمه چې زموږ جنوبي غرب حوزه د مالي تاوان څخه څه دغه کېږي، نو که چیرې مالي جریمه پر دغه کشره طبقه باندې وضع سي فکر نه کوم چې بیا به ده. او ټول ټکرونه چې ما لیدلي دي دا تنکي ځوانان چې تر اوسه مثلا بلوغ ته رسېدلي نه دغسې ځوانانو ټکرونه کړي او ډېره بې احتیاطي د خپلو وسایطو سره کوي چې جریمه وضع سي. زما په نظر دا ډېر ښه ژوندی اوسې جوړ اوسې. نو دوستانو دا و د ژوندون له تاسو سره د میلې خپرونه. تر بل داسې خپرونې پورې ما حنان ته اجازه راکړئ. د الله په امان ښه وخت.